د کندوز ولایت په پوهنتون کې د شمال ختیځ زون د ولایتونو له زرګونو علماو څخه دغه ازموینه چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا اخیستل کیږي پکې 4722 تنو علماو ګډون کړی و. چارواکي وایي د دې ازموینې موخه د ماسترۍ او د لیسانس په درجه کې د دوی د علمي سویې معلومول دي. په دې امتحان کې چې موږ سره کامیاب شي هغوی ته بیا موږ د ماسترۍ په کچه باندې سند ورکوو، ورسره په بغل کې د لیسانس سند هم ورته ورکوو. یعنې دا کامیابان چې دلته په دې پروسه کې کامیاب شي هغه د 2 سندونو څخه برخمن کېږي چې د ماسترۍ سند دی او د لیسانس په کچه باندې سند دی. په ورته وخت د ازموینې ګډونوال د لوړو زده کړو وزارت د دې اقدام هرکلی کوي. دوی د ازموینې دا پروسه شفافه بولي او پر لا شفافیت ټینګار کوي. شفافه توګه باندې چې نه پکې نقل و نه بل کوم حراج مراج پکې راغی او په شفافه توګه سره الحمدلله د امتحان سر ته ورسېد. ما از تحصیلات عالی و از اراکین برادرای امنیت و از تمام ارگان‌های معارف الحمدلله خیلی تشکری میکنیم که ما را الحمدلله این زمینه را برای ما مساعد کردن. په شمال ختیځ زون کې د لیسانس او ماسترۍ په درجه د علماو د علمي سویې د تثبیت په موخه د ازموینه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اسلامي امارت په واکمنۍ سره په هیواد او بیا په ځانګړې توګه په کندوز کې دیني زده کړو ته زیاته پاملرنه شوې ده.